د اوبو د چکلو آداب مخکې موږ تاسو ویلي دي ټول به سبق مقرر ده کنه دا وروسته بابونه هم اکثره ویل شوي دي صرف دلته مهمه خبر د محکمې اسانه وکړو چکل په ولاړې منع روایت هم ثابت دي او د چکلو ثبوت هم شته نو ښه خبره دا ده چې داسې ویئ چې دا چکل په ولاړې نه چې منع راغلی نهیه تنزیهي ده نهیه تنزیهي د اباحت د جواز سره جمع کیږي یو یا نهیه ارشادی ده چې په ولاړو چکلو کې ضرر مرض تر پیدا کیږي روا ده نو مشکل به ذاتي نه وي دواړه روا دي د زمزم په باب کې اوس خبره ده چې نبی علیه السلام زمزم اوبه په ولاړې چکلې دي زمزم په اوبو کې د علماو درې قوله دي څوک وایي چې زمزم اوبه هم د عامو اوبو حیثیت لري د عامو اوبو کې مسنونه طریقه دا ده چې په ناستې به یې چکې زمزم به هم په ناستې چکې دوم قول څوک داسې کوي چې د زمزم په اوبو کې اختیار ده د تا یو طرف ته هم رجحان شته په ولاړې چکې که په ناستې چکې دریم قول دا ده چې نه د آدابو د زمزم د اوبو نه دا ده چې په ولاړې به چکې دغه جانب ته وایي متأخرین علما ترجیح ورکوي اکثر علما د زمزم خصوصیاتو کې څو شیان ذکر کوي یو دا چې د زمزم اوبه چکې مخ به د قبلې په لوري ګرځوي دوم دا چې د زمزم اوبه چې چکې په درې ساه به چکې دریم دا هرې ساه ته به بسم الله ویایې د هرې ساه نه بعد به الحمدلله ویایې په نورو اوبو کې یو وارې بسم الله چې ویایې او په آخر کې یو وارې الحمدلله ویایې دا به هرې ساه ته بسم الله ویایې او د هرې ساه نه بعد به الحمدلله ویایې څلورم دا چې دا د زمزم اوبو دا به په پوره خېټه چکې چې پیدا کېږي یو وارې په ډک نس پې چکې ولې نبی علیه السلام یې منافقینو د دغه اوبو نه بعد کېږي لږ هسې مازې وڅکي د خلکو دپاره چې زه په تبرک قایل یم شوق یې نه لري اوس نو زمزم اوبو په ولاړې چکل مخ په قبله چکل په دریو ساه چکل هرې ساه ته بسم الله ویل شاته الحمدلله ویل او په مړه خېټه چکل دا د آدابو د ابو زمزم نه شوه دا خصوصیات دي زمزم اوبو په اصل کې د جنت نه دي خدای پاک راوستلی برکت ده په دنیا کې وای د زمزم په اوبو کې دا خصوصیت هم ده چې چکې په کوم جایز نیت او دعا وکې هغه دعا د خدای د هغه مقصد دپاره پوره کوي د چکلو نه مخکې علامه ذهبي وایي دی وایي چې ما چې دغه واورېده نو د حافظې په نیت باندې مې دعا وکړه اوبو مې زمزم پیدا کړې مخ په قبله ورته ودرېدم نو د حافظې د مضبوطولو دپاره مې دعا وکړه بیا مې دا اوبه وچکلې نو وایي مثال د علامه ذهبي په حافظه کې نشته دومره قوي حافظه خدای پاک ورکړه 60 کاله بعد مې بیا وایي زمزم اوبه پیدا کړې بیا مې په نیت د ترقي باندې چې نور خدای په قوت کې پیدا کړي بیا مې وچکلې علاج نه علاج ده د مرضو علاج پکېږي دوم د خوراک نه خوراک ده چې په شپو شپو صرف په دغه اوبه د زمزم کفایت کوي خوراک نه کوي مړی کار هم درکوي او موږ چې دا د دغه ځای اوبه چې وچکو 2 ګیلاسه چې وچکې نو بیا د بولو تکلیف پیدا کېږي هلته د بولو تکلیف هم سړي ته نه ورکوي 50 کاله بعد خلکو یخې اوبه د زمزم راخیستې دي بدبویه شوي نه دي 50 کاله بعد او ما سره خپل یو ملګری حج ته تللی و په داسې حال کې چې ایرپورټ نه یوه ورځ مخکې لوېدلی و دا پښه یې داسې ماته وه نو پلستر ډاکټر ورکړی و په دا سبا باندې راغی هلته چې کله یې تواب شروع کوو پلستر یې مات کړو وایي دغه کې نشم ګرځېدی بیا دومره حریص هم و چې تقریبا په اکثره طواف کې به حجر اسود ته هم ځان رسوه وسړی دا پښه دې ماته دا احتیاط کوه وایي نه ابي زمزم یې په توی کړي په هغه ابي زمزم جوړه شوه پښه په هغه ازدحام کې ابي زمزم په تویول طواف ته به ورګډېدو حجر اسود ته به هم ځان رسوه دوم یو سپین ږیری دلته راغلی و دا قصه د ابي زمزم ما وکړه بیا دوی ویلې وایي دا ما په خپلو ځان ولیده غاښو تکلیف مې و شوګر مې و ډېر مرضونه مې و خو شوګر نه هم ډېر په عذاب وم ټول وخت مې اوبه چکلې و مخه یې دا تش جوابي چې په 15 منټو کې جګېدم غاښ مې خوږېدو ډاکټر ته لاړم چې غاښ یې وکړ چې دا خو کینسر ده دوم غم جوړ شو نو بیا علاج 3 لکه روپۍ غوښتې وایي ما زمانه ته ویلې چې زه هسې هم سپین ږیری یم مرم دا 3 لکه روپۍ په ما مه لګوئ دلته د علاج ما ته د حج داخله وکړي چې زه حج ته لاړ شم که مرم هم هلته چې مړ شم وایي چې کله هلته لاړم
اول چې ابي زمزم ته ودرېدم وای ما ورته ویل چې ای الله ما خو د علماو نه اورېدلی دي چې دا د هر مرض شفا ده پکې خدای پاک ته دې ما د دغه دواړو مرضو که شوګر ده که کینسر ده د دغه د شفا ذریعه وګرځوي زمانو مې وای دلته د شوګر د 6000 روپیو د دردو د شوګر 6000 روپیو ګولۍ راته اخیستې وي قسم یې وخوړ چې ګولۍ مې هم خولې ته نه ده اچولې اوبه مې دومره چکلې ده د ابي زمزم چې چای مې هم په دغو کې پخوه په موټر کې په تیاره کې په هر چیز کې به راسره وي چې دلته راغلم کینسر هم ختم ده شوګر هم ختم ده عقیدې دې مو کمزوري په شي کې خو شک نه وي عقیدې یعنې دا ماته په خپلو چشمدید حالت دا دواړه یو موږ سره ملګری په حج کې مې ولید په خپلو سترګو او دا بل ملګري دلته سپین ږیري ویلې چې شوګر مې هم ختم شو کینسر هم خدای پاک جوړ کړ